اوس په تاسو وایي چې دا د کوم ځای بازار دی چې دومره زیات رش دی پکې، نو راځئ ښیم درته پکې. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن اچانک شانته کې د بل پارتنر په موټر سایکل باندې راکېنم او ما ته ویل راځه یو ځای ته دې بوزم. بس ما ورته ویل صحیح ده، بس ډایرکټ ورسره په موټر سایکل باندې کېناستم او بس د تاسو ته ښه پته زموږ په کلي کې سپرلی تېر شوی د خیر څخه ښکلو علاقو باندې روان شولو. روډ باندې مکمل صوبیداران سایډونو ته شینوالی د ډېر په ښکلي لاره باندې روانو. بس تر دې چې موږ د خیر څه دلته رانږدې شولو چې تاسو لیدی شئ مکمل شاول ولاړ دی، مخامخ ورسره پټرول پمپ دی. خدای ته مې ویل پټرول شته دی که نه؟ ده راته ویل بالکل پټرول شته دی، بس راځه ته مخکې انتظار کوه. ما ورته ویل بالکل بېغمه شه. خو دلته راوځي د شیرګل خوړ ته چې چا لیدلي نو هغوی راته په کمنټس کې لازمي ووایي. زموږ په دې چینل نوی چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شیر کړئ چې مخامخ د شیرګل تاڼه د تاسو لیدلی شئ. تاڼه ده که چوکۍ ده ما ته پته نشته، او دا د شیرګل پولو چې ډېر ښکلي سینري ورکولو، ډېر زیات مزیدار ښکارېدو. د شیرګل پل چې چم لیدلی په کمنټس کې وي دا خو به ډېرو کسانو لیدلی ځکه چې د دې علاقې اوسېدونکي په دې ځای کې ډېر زیات دي. نو که تاسو لیدی شئ موږ د شیرګل بازار ته راورسېدو چې مازدیګرۍ ماښامي ټیم او ډېر زیات رش و پکې. دا اوس د مازدیګري مونځونه شوي دي نو خلک راوتی دی، خو ځان د سوداګانې وړي او رش پکې دومره زیات دی. خو چې دلته کې څنګه رل نو ډایرکټ مې زما د ملګری دی میډیسن سټور ته ورتاو شو، کوم چې آصف فارمیسي ده په شیرګل کې. بس دلته کې د دوایانې راغستې پته چې سره پاره به راغستې هغه مخامخ پکې ولاړ دی، تاسو لیدلی شئ. نو بس هغه ویل زه دوایانې راغلم ته دلته کې انتظار کوم. ما ورته ویل بالکل بېغمه شئ، یو خوا بل خوا موبایل ته کو تاسو رش لیدلی شئ. په دې ټیم کې سوداګان هم لږ ګرځي ځکه زیاتره خلک دلته راځي. بس ډایرکټ دلته کې د ګنو د ګاڼۍ خوا له رالو ده ویل چې زه لږ د ګنو شربت رالم د کور دپاره یې وړم. بس ما ورته ویل بل صحیح ده، ته خپلې شربت مربت راواخلو، زه به ویډیوګانې جوړم ځکه چې شیرګل بازار کې ډېر زیات رش و. مخامخ امونو واده نن سبا د مامونو موسم د هندوانو خوبانو الوچو چلیږي نو ډېر زیات و په شیرګل بازار کې. نو بس تر دې چې موږ د هغه ځای نه واپسي وکړلو کور طرف ته را روان شولو. نو هغه ته ما ویل چې تا ماته څه سرپرایز ورکوې؟ دغه سرپرایز وکړم چې په کلي کې هسې ناست وې. ما ویل چې راشه چا کار درله درکړم. ما ورته ویل ډېره له دلته کې واپسۍ کې د شیرګل پل ته راورسو چې ډېر زیات رش و، لاندې پته نه لګي چې څه چل شوی. نو تر دې چې موږ د خیر څخه خپل کلي ته رانږدې شولو نو بس ما ویل دلته کې به زه خپل ولاګس ختم کړم ځکه چې موږ کلي ته رانږدې شو. ملاویږو به انشاءالله پر روان ولاګس کې. الله هم خوشحاله ساته آل فرینډز. تھینک یو.